بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لطیف مهربان یم. بیا هم له یوې ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. ګرانو ملګرو، دا ویډیو زما د اولنی ویډیو په تعقیب دومه ویډیو ده چې د فریلانسنګ باره کې څنګه چې ما تاسو ته اول کې ویلو چې مکمل کورس دی، دا دومه ویډیو ده د اولې ویډیو په تعقیب باندې. ښه، له دې نه مخکې چې تاسو موضوع باره کې موږ تاسو خبرې وکړو، تاسو نه هیله کوم که زما د فیسبوک پاڼه هم تر اوسه پورې نه وي لایک کړې، دا لایک کړئ او ورسره که تاسو چیرې زموږ د یوټیوب فیسبوک ګروپ افغان یوټیوبرز هیر تر اوسه پورې نه وي جوین کړي، دا جوین کړئ او د ګروپ کې تاسو کولی شئ خپل ویډیوګانې فیسبوک پیجونه چې کولی تاسو شیر کولی شئ تر څو خلک تاسو فیسبوک پیجونه لایک او ویډیوګانې مو وګوري او هغې سره که تاسو تر اوسه پورې زما د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو له تاسو نه هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ښه ګرانو ملګرو، څنګه چې اوله ویډیو کې ما تاسو ته فریلانسنګ در معرفي کړه او هغه سره مې فایور ویبسایټ چې یو فریلانسنګ ډېر یو مشهور سایټ دی، هغه باره کې مې تاسو ته لږ ابتدایي معلومات درکړي وو. نو د اولې ویډیو په تعقیب چې ما تاسو ته ویلي وو چې په دومره ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه دې کې یو اکاونټ ځان ته جوړولی شئ، پروفایل ځان ته جوړولی شئ. اول خو ته چې دې سایټ لینک به زه تاسو ته دې ویډیو په ډسکرپشن درکړم، تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ، مستقیما به تاسو راځي دې سایټ کې اکاونټ جوړولو بخش ته. سمه ده؟ نو ښه، دې ویبسایټ ته وګوره موږ راولو، دې سره تاسو څنګه کولی شئ اکاونټ جوړ کړئ. دوم ویډیو دې باره کې ده. تاسو به زه چې کوم لینک درکوم په هغه به تاسو مستقیما جوین ته راځئ، تاسو به دلته راځئ کوم لینک چې تاسو درکوم که تاسو باندې کلیک کړئ تاسو راځئ مستقیما چېرته دلته ګورئ زه خپل ایمیل ادرس ورکوم. یاده نه ګورئ دلته په څه ورکوئ، تاسو فرض کړئ نوم ورکوئ، ګورئ خان کابل په نامه یو نوم ورکوم. سمه ده؟ لاندې ګورئ څه ورکوم، خپل پاسورډ ورکوم، تاسو هم دغسې کوئ. دلته به څه کوئ، په جوین باندې به کلیک کوئ. جوین باندې چې کلیک کوئ دلته یو بعد وخت کې پوښتنې کوي، بس ګورئ بسونه ورته ټول انتخابوئ. دا ما ورته انتخاب کړه. خیر، تاسو نه کېدای شي بل قسم پوښتنه وکړئ او کېدای شي بل هېڅ پوښتنه تاسو نه ونه کړي. سمه ده؟ ګورئ تاسو نور بسونه نشته، ویریفای به یې کوو ورته. وګورئ ملګرو دا څنګه شو، دا یې موږ او تاسو راغلو فایور موږ او تاسو جوین کړئ یا فایور کې موږ او تاسو اکاونټ جوړ شو. اوس په دې کې کوم ضروري شیان چې دي که نه چې خپل اکاونټ تاسو مکمل کړئ یا اکاونټ مو څه شي پروفیشنل شي یا مسلکی شي، هغه دپاره موږ او تاسو بعضې شیانو ته ضرورت لرو. اول خو نیډ ټو اکټیویټ یور اکاونټ. اول به تاسو څه کوئ، تاسو خپل ایمیل ادرس ته ورځئ، هلته تاسو ته د یو ایمیل درلیږي. ایمیل د لپاره به څه کوئ، تاسو خپل اکاونټ چې دی کنفرم کوئ. دې لپاره به زه ویډیوز پاز کړم، دا به زه کنفرم کړم یو ځل. ښه ګرانو ملګرو، تاسو وګوره دغسې به تاسو ته یو ایمیل راځي چې اکټیویټ یور اکاونټ. تاسو به څه کوئ، په دې باندې به کلیک کوئ. سمه ده؟ ګورئ په دې باندې که موږ تاسو کلیک وکړو، ګورئ د موږ تاسو شو فایور اکاونټ مو اکټیویټ شو. اوس څه کوو، اوس موږ تاسو باید خپل کوم پروفایل چې دی هغه څه کوو مکمل کوو. د دې لپاره به تاسو راځئ خپل دلته ګورئ ښي خواته وګوره یو آپشن دی، دلته به تاسو هغه کوم ایمیل تاسو لګین کړی وي د هغه اول حرف ورکوئ. سمه ده؟ به کلیک کوئ په ډاشبورډ باندې. سمه ده؟ ګورئ ډاشبورډ باندې چې موږ تاسو کلیک کړل دلته څو معلومات دي، دلته به راځئ تاسو باید شته سیټینګ باندې به کلیک کوئ. سمه ده؟ دې جنه مستقیما کولی شئ سیټینګ باندې کلیک کوئ، هغسې چې څه ولاړم هغسې تاسو کولی شئ سیټینګ باندې کلیک کوئ. تاسو دلته مستقیما راځئ، مستقیما سیټینګ باندې کلیک کوئ چې راځئ به دلته اوله صفحې ته ګوره فل نیم، خپل مکمل نوم به ورکوئ. فرض کړه زما نوم دی محمد لطیف، دغسې مکمل ورکړه. دلته مې ایمیل ادرس دی، دلته به ورته آنلاین سټیټس دا به څه کوئ فارېور آنلاین سټیټس چې همیشه لپاره به څه وي، زه باید آنلاین وم، دا به څه کوئ سیف سیټینګ کوئ. دلته به راځئ دوم آپشن دوم برخه چې دی د تاسو د معلوماتو چې باید تاسو ورکړئ هغه سیکیورټي دی. دلته تاسو چینج پاسورډ که پاسورډ غواړئ چینج کړئ هغه هم چینجولی شئ، نور شیان هم کولی شئ. دلته چې یو شی ډېر مهمه دی چې ویریفای فون نمبر، خپل ټلیفون به څه کوئ د افغانستان به ویریفای کوئ پرې. سمه ده؟ دلته به خپل نمبر ورکوئ، دلته به افغانستان دلته به خپل نمبر ورکوئ. سمه ده؟ خپل نمبر مو چې ورکړئ هغه بعد به څه کوئ ویریفای بای اس ام اس، ویریفای بای کال. نو تاسو کولی شئ چې تاسو ته غواړئ که اس ام اس تاسو ته ولیږي او که تاسو ته زنګ ووایي، هغه شی چې تاسو غواړئ هماغه سره رجسټر کړئ. سمه ده؟ دا هم چې څه وکوئ ټو فیکټر اتنټیکیشن هم کولی شئ فعاله کړئ که چیرې څوک تاسو اکاونټ ته لاګین کېږي چې تاسو ټلیفون ته میسج در ولېږي، نو دا تاسو کولی شئ چې فعاله کړئ. دا هم ښه کار دی. سمه ده؟ یعنې ښه یو آپشن دی چې څوک تاسو
اکاونټ د فایور هک نه کېده نه ور هلته څه وایي تاسو غواړئ چې نوټیفیکیشن تاسو ته درولېږي کوم تغییرات یا کوم اپډیټ په دغه فایبر کې راځي تاسو غواړئ تاسو ته میسج درشي خپل جیمیل ادرس هغه تاسو ټیک کوئ شئ که غواړئ که نه غواړئ ټیک به تیا خواته کوي سمه ده دا تاسو کوئ سیف چینجز باندې به کلیک کوئ بلینګ انفارمیشن یعنی تاسو ته هغه کوم پیسې چې درلېږي هغه آپشن درکوي دلته وګورئ تاسو اوس که وګورئ تاسو ته د پیپال آپشن نه درکوي اما که تاسو چیرې له یو کله تاسو خپل هغه ګیګ چې دی نه بعد دغه بل ویډیو کې تاسو ته وړاندې کوم خدمات تاسو وړاندې کوئ سمه ده اگه چیرې تاسو مشتریانو ته خپل وړاندې کړئ او تاسو کوم کسټمر یا مشتری راشي تاسو وایئ چې دغه پروجیکټ دی ما تاسو هغه مخکې اوسئ تاسو هغه ورته مخکې اوسئ تاسو یو لس یا سل یا زر ډالر هغه تاسو ته درکړي هغه د کار چې تاسو ورته کړی وي هغه نه بعد بیا تاسو ته آپشن دی پیمنټ فعالېږي چې تاسو کومه کولی شئ تاسو خپل پیمنټ ریسیو کړئ یا غواړئ بانک ته درولېږو او یا غواړئ پیپال ته اکاونټ ته درولېږو هغه به تاسو هغه نه بعد کولی شئ چې څه کوئ چې سیټ کوئ ورته یا ورته جوړ کړئ نو ګران ملګرو دغه و موږ دومې ویډیو دې باره کې چې تاسو څنګه کولی شئ خپل هغه پروفایل یا اکاونټ جوړ کړئ دغه معلومات تاسو مکمل ورکړئ نو دې نه بعد بیا په درېیمه ویډیو کې به زه تاسو ته ملګرو ښیم چې تاسو څنګه کولی شئ هغه ګیګ یا کوم خدمات تاسو وړاندې کوئ هغه څنګه تاسو جوړ کړئ او څنګه یو ګیګ پروفیشنل یا مسلکی جوړ کړئ چې خلک هغه وویني او څه وکړي چې راشي له تاسو نه خدمات واخلي یا تاسو ته ووایي چې تاسو دغه ما کار راته مخته یوسئ نو ګرانو ملګرو هیله کوم چې ویډیو پام وړ ګرځېدلې وي تر بیا تاسو په خدای سپارم خلاص ولرئ خدای پامان